بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ تاسې د مثلثاتي زاویو پیدا کول وایو. ځینې مثلثاتي زاویې موږ تاسې لرو، یا موږ په یاد لرئ. مثلا په تېر ساعت کې موږ تاسې وویل چې ځینې زاویې د هغه د رادیان په حساب پیدا کول شوي، ځینې بیا هم د درجې په حساب پیدا کول شوي. هغه موږ تاسې په تېر ساعت کې ولوستل، هغه مو زده کړو. اوس موږ تاسې ته چیرې غواړو چې په لنډه طریقه سره، په اسانه طریقه سره او ډېر خلص طریقه سره د دغو زاویو ساین او کوساین ټنجنټ پیدا کړو، څو ډوله پیدا کړو. راځو لومړی موږ تاسې ته د صفر شروع کړو. د څو صفر، یو، دوه، درې، څلور. اوس ټولې خواوې بېرته په څلور باندې ویشو. هغه غټانې د څو د څلور، دا هم په څلور باندې ویشو، دا هم په څلور 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 باندې ویشو. اوس د ټولو د صورت او د مخرج د ټولو مربع جذر راځي. دا هم تر مربع جذر لاندې کوو، 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 دا هم تر مربع جذر لاندې کوو. یعنې دلته ټول موږ تاسو ته هم صورت هم مخرج تر مربع جذر لاندې. راځو اوس د دې زاویې موږ تاسو دلته وګورو چې د دې صفر مربع جذر څو ده؟ خپله باندې صفر. نو د قیامت سره که چیرې صفر موږ تاسې په عدد باندې تقسیم کړو، صفر راسره دی. د صفر مربع جذر څو ده؟ صفر راسره کړو. همدارنګه د یو مربع جذر خپله یو ده، دا یو. د څلورو مربع جذر څو ده؟ دوه. دوه موږ تاسې ثابت جذر نه لرو، نو دوه تر مربع جذر لاندې. په مخرج کې د څلورو مربع جذر څو ده؟ دوه. هلته دوه لیکو. دوه تر مربع جذر لاندې پر دوه. د دریو هم ثابت جذر نشته، نو خپله باندې درې لیکو چې درې تر مربع جذر لاندې. په مخرج کې د څلورو مربع جذر څو ده؟ دوه. بیا هم ولیکو. څلور چې پر څلور باندې تقسیم کړو، یو یو. د یو مربع جذر یو دی. یا داسې هم ویلی شو چې څلورو مربع جذر دوه ده، د څلورو مربع جذر دوه ده، دوه چې بیا په دوه باندې تقسیم کړو، موږ تاسې ته څو راکوي؟ یو. نو موږ تاسې وایو چې ساین د چیټا، یعنې ساین د صفر درجه څومره ده؟ صفر ده. ساین د دېرشو درجو یو پر دوه ده. ساین د پنځه څلوېښتو درجو دوه تر جذر لاندې پر دوه ده. ساین د شپېتو درجو درې تر جذر لاندې پر دوه ده. ساین د نوي درجو څو ده؟ یو. اوس به موږ تاسې بل چل چې وکړو. نو د کوساین لپاره د دې خوا به راشنو کړو، دا به تر دغه لاندې ولیکو، صفر لاندې ولیکو. درې تر مربع جذر لاندې پر دوه به تر دغه لاندې ولیکو. د خپله باندې راخلو، بل دوه دوه خلوص اړوه. د خپله لاندې ولیکو چې دوه تر مربع جذر لاندې دی. د دغو بته دا به دلته ولیکو چې یو پر دوه او صفر. داسې به سره واړوو چې ومړول. دا به دلته ولیکو، دا به دلته ولیکو، دا به خپله باندې ولیکو، دلته راغی، دا هم صفر، دلته راغی. اوس نو کوساین د صفر درجې څو ده؟ یو ده. کوساین د دېرشو درجو درې تر جذر لاندې پر دوه ده. کوساین د پنځه څلوېښتو درجو دوه تر جذر لاندې پر دوه ده. همدارنګه کوساین د شپېتو درجو یو پر دوه ده، او کوساین د نوي درجو خپله باندې څه ده؟ صفر ده. اوس موږ تاسې ټنجنټ پیدا کړو. ساین کوساین پیدا شو. ټنجنټ څه پیدا کوو؟ هغه موږ تاسې وایو چې ټنجنټ مساوي ده له، دا موږ تاسې ویلي چې ټنجنټ مساوي ده له ساین د ټیټا تقسیم پر کوساین د ټیټا سره. دا خو موږ تاسې ویلي. اوس نو راځو د ساین کوم قیمت چې دا په کوساین تقسیم په خپله باندې ټنجنټ اصل لاسته راغلی. ساین د صفر تقسیم پر عدد باندې خپله باندې صفر. ټنجنټ دی صفر درجې هم څو ده؟ صفر. اوس نو دغه کې دواړو کې ګورو. دا کسر الکسر، لومړی کسر په خپله، دوهم کسر سرچپه کېږي. نو دلته دا دوه به د دغو دوو سره اختصاصي
شی پاتې کېږي موږ تاسو ته یوې په درې تر جذر د لاندې ساین تقسیم پر کوساین باندې دلته صورت بل صورت سره اختصار سي مخرج له مخرج سره اختصار راځي حاصل به شی سره راځي یو دلته بیا دا ولې د وګړو سره اختصار سي درې تر جذر لاندې پر یو باندې درې تر جذر لاندې دلته ساين تقسیم پر کوساین د یو تقسیم پر صفر باندې عدد تقسیم پر صفر باندې مساوي شي سره ده موږ تقسیم مخکې هم ویلي چې عدد تقسیم پر صفر باندې مساوي لا يتناسب نو دغه حاصل یعنی دغه تنجنت په نیو درجو کې تعریف شوی نه ده یو مبهم شکل ورک شکل لا يتناسب نو دلته موږ تاسو ته لیکو لا يتناسب یعنی دا به هغه خلص شي یعنی موږ تاسو په لنډه طریقه سره په اسانه طریقه سره کولای شو د صفر تر نیو درجو پورې د مثلثاتي جدول موږ تاسو د ځینو زاویو ساين كوساين تنجنت پیدا سمو کړو لومړی ځل باندې موږ تاسو لصفر چې ماده شو صفر یو دوه درې څلور مو لیکل بیا بل هغه څه وروسته ټول په څلور باندې تقسیم دا په څلور تقسیم شو دا هم څلور دا هم څلور دا هم ټول په څلور باندې تقسیم شو بیا موږ د صورت او د مخرج مربع جذر ویلو ټول مربع جذر ویلو اوس نو عدد تقسیم په صفر باندې وي صفر ته یو په صفر تقسیم پر عدد باندې صفر يعني صفر خپل مربع جذر د صفر یو مربع جذر خپل یو دل او د څلور مربع جذر وو په دوه ثابت جذر نشته نو تاسو ویل په دوه مربع جذر لاندې څلور مربع جذر وو درې ثابت جذر نشته درې جذر لاندې او څلور مربع جذر سول دوه څلور تقسیم کو یو دی مربع جذر د خپل باندې بیا به تاسو وکړم چې کوساین لپاره موږ درجه شروع کړو یو لیکو دا ټول ته یو څه تر دې خپل تاسو راړو بیا دا کوټنجنت ساين تقسیم پر کوساین باندې تاسو دا جدول لاس باندې نو په دغه طریقه سره موږ تاسو کولای شو چې دا جدول چې زاویې په اسانه ډول سره ډېر ژر د خماس تشریح ورکړه تشریح لیکونه سوسو اوس کچې تشریح ورکړه تاسو په ځل پریکټیس باندې وکړئ نو کچې د کانکور په صحنه کې ناس یې یو بل ځای وایي چې سوالونه حل کړئ د سلوکیږي نو یا مثلا نم یادېږي نو د جدول زر زر رسم کړي په دې طریقه سره تقریبا په شلو ثانیو کې تاسو کولی شئ مکمل جدول یا 15 ثانیو کې کولی شئ مکمل جدول تاسو ثانیه په جوړ کړئ دلته په آینه صحنه کې ولا قرار خپل زاویې انتخابوي حل وکړئ صحیح